جوړ په خیر افغان جرمن انفو ده د لیسنس د برخې لوستونه جرمني په پښتو دي 22م بوګان ده یا 22م څپرکی ده. د دې مخکې نور درسونه نور څپرکي اپلوډ شوي دي یوټیوب ته کولی شئ هغه وګورئ. هر بوګن کې 10 پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? Zebrastreifen د پلي کسانو د تلونکو لاره یا هغه پټه چې په سړک باندې پرته وي یا جوړه شوې وي د پلي کسانو لپاره. په هغه پټه باندې چې کله ماشومان تیریږي له ماشومانو نه کومه توقع یا تمه کیږي. Sie laufen auf den Zebrastreifen ohne auf den Verkehr zu achten. ماشومان پرته له دې چې ټرافیک ته وګوري په دې کرښه باندې تیریږي یا په دې پټه باندې تیریږي. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahende Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. دلته وایي چې ماشومان د موټر سرعت ډېر ښه اټکلولی سي او د موټر لپاره یا د دې لپاره چې موټر لومړیتوب لري د سړک څنډې ته ودرېږي. نه له ماشومانو د احتیاط تمه نه کیږي. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf den Zebrastreifen und laufen zurück. پرته له کوم علت او سبب نه کېدای چې په منځ پټه کې ودرېږي یا هم بېرته راوګرځي. خو دا دواړه سم دي. پام مو وي چې په تېره ویډیو کې مو هغه لغاتونه ولیدل چې موږ ته سیګنل راکوي چې دغه ځواب سم ده یا هم ناسم ده. که هغه ویډیو مو نه وي کتلي کولی شئ لاړ شئ هغه وګورئ. دلته به وګورو چې هغه لغاتونه موږ سره څومره مرسته کولی شي د یو ځواب په موندنه کې چې دا ځواب سم ده او که ناسم ده. بلې پوښتنې ته ځو. دویمه پوښتنه ده 4 نمبر. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren? Gehhilfe هغه وسیله چې یو کس سره کومک کوي هغه پې باندې وګرځي. دا معنی چې دلته وایي د څه شي تمه کیږي کله چې ältere Personen په عمر پاخه کسان د سړک نه تېرېږي چې هغې سره یا ویلچیر وي یا هم لکړه وي یا هم یو بل شی وي ورسره او غواړي د سړک نه تېر سي. Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben دا چې په عمر پاخه خلک سره له یا ویلچیر ورسره وي یا هم یو خو ویلچیرونه وي چې په ناسته باندې یو هم داسې واګنونه غوندې څه ورسره وي څلور ټایره هغه ټیلکې وي دوی ورسره ځي. ویل کېدای شي سړک منځ کې ودرېږي. Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben, dass sie die Fahrbahn langsam überqueren دا چې ډېر ورو ورو له سړک نه تېرېږي. dass sie auf der Fahrbahn umkehren داسې لکه مخکینۍ پوښتنه کې هم ویل ماشومان غوندې بېرته راوګرځي سړک کې. هو دا درې واړه تمې ترې نه کېږي. بلې پوښتنې ته راځو. Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden? Geblendet werden کله چې رڼا په سترګو ولګېږي. په کومه ساحه کې چې زه اوسېږم یا کومه سیمه کې موږ ورته وایو سترګې مې برق ویوړي یا رڼا ویوړي داسې یو څه ورته وایو. که چېرته دغه رڼا په سترګو باندې ولګېږي د څو ثانیو دپاره د سترګې نور څه نه ویني سپینه رڼا وي د وړانګې یا د پلوشې په سترګو باندې چې ولګېږي. نو دلته به ورته څه کوي. Beschleunigen schneller aus dem Lichtkegel herauszukommen. Beschleunigen موږ په هغو لغتونو کې ویلو چې کله راځي نو ته به پام کوې چې حتما به دا جواب یا د ځواب د غلط ځواب سیګنال وي. خو Beschleunigen سرعت ورکړه لاړ سه سرعت چې ورکې ځي چېرته به ځې. کېدای شي دا موټر ودرېږي له دې نه دا موټر باندې راکښته سي او یا هم بل څوک پرې راکښته سي یا د دې موټرونو منځ نه یو بل کس راووځي. د دې لپاره ته به Beschleunigen نه ده یعنې سرعت به نه ورکوي موټر ته. Geschwindigkeit notfalls vermindern که چېرته اړتیا وه ته به د خپل سرعت راټیټوې او zum rechten Fahrbahnrand schauen د سړک دغه راسته خواته وګوره چېرته چې رڼا نسته ده. دلته موږ سره هماغه لغتونو مرسته وکوله چې Beschleunigen سم نه ده. هلته یې وویلي که چېرته Beschleunigen راځي په یو پوښتنه کې نو دا د دې معنا ورکوي چې هغه ځواب به غلط وي تا سره لوبه کوي. بلې پوښتنې ته ځو د 5 نمبر ده. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahn gefährlich sein? سره له دې چې ته په مستقیمه سم سیده سړک باندې روان یې بیا هم د بل موټر نه مخکې کېدل به خطرناکه تمامېدلی سي. دا ځکه چې weil Gegenverkehr schneller fährt als angenommen. ته داسې انګیرې چې له هغې خوا نه موټر ډېر ورو را روان ده ځکه وایي سم په چټکۍ سره د موټر نه مخکې سم. نه Gegenverkehr schneller fährt als angenommen.
Weil der Gegenverkehr schneller fährt als angenommen هو دا صحیح ده ته به فکر کې چې هغه ورو را روان ده نه هغه تیز را روان وي weil der Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen دلته دا دوه یو د بل په ضد باندې دي خو پاسنی جواب سم او لاندنی نه ځکه چې دا وی ورو را روان وي ته به تل هغه احتیاطي او خطر جنبه په پام کې نیسي ورته څه خطر ماته پیښیدای سي او زه څنګه کولی شم ځان ترې نه وژغورم نو که ته وایې چې هغه ورو را روان دی دا بې احتیاطي شو کېدای شي هغه موټر تیز راسي weil der Überholweg länger ist als angenommen دا چې د مخکې کېدو لاره ډیریږي یا اوږده وي له دې چې تا فکر کړی وي نه زه کولی شم لنډ د دې موټر نه مخکې شم د دغې ځوابونو تشریح لنډه بیا هم دا چې ته فکر کوي هغه موټر را روان ده په بل لاس باندې ته خو د یو موټر نه مخکې کېږي او په هغې لاس باندې بل موټر را روان ده نه دا فکر مه کوه ځکه هغه موټر تیز راځي او بل دا چې ته فکر کوي زه به ډېر ژر دغه موټر نه مخکې شم دا لاره به ډېره لنډه وي ما ته خو نه کېدای شي چې هغه موټر هم په 500 کې وي ته هم په 500 کې وي نو دواړه د سرعت یو ده یا کېدای شي چې هغه لږ زره کې نور هم سرعت ورکړي نو هغه لاره نوره هم اوږدېږي ja diese Frage sind richtig geantwortet. Bella Pochtana de Pinso Numero, de Zalur Numero, sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit höherem beladenen Anhänger. landwirtschaftlichen Fahrzeuge تراکتور یا هم هر هغه څه چې په کروندوی کې کار کوي هغه ته landwirtschaftliche Fahrzeug وایي تراکتور د انهنګ یا د ټریلر سره ده په دې باندې ډېر زیات بار هم بار کړی ده ته دغه تراکتور شاته روان womit müssen Sie rechnen د څه شي تمه دلته کېږي یا څه کېدای شي پېښ شي vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfallen سره له هر څه بیا هم کېدای شي چې بریک نیولو کې له دغه ټریلر نه څه بار را وغورځېږي یا په تاوېدو کې یا هم په بریک نیولو کې ځکه بار ډېر زیات وي Der Zug hat wegen der Beladung einen besonders kurzen Bremsweg څوک دلته هماغه تراکتور ته وایي وایي کېدای شي دا معنا ورکوي دلته چې ټریلر باندې خو بار ډېر زیات ده همدا بار د دې سبب کېږي چې کله د تراکتور بریک نیسي ډېر په اسانۍ سره ودرېږي زر ودرېږي نه ټریلر خپل بریک لري تراکتور خپل بریک لري کله چې تراکتور بریک نیسي تر څو ټریلر خپل بریک نیسي ټریلر د تراکتور نور هم ټیله کوي ورپسې نو د ودرېدو لاره اوږدېږي لا پسې Die Blinker können verdeckt sein کېدای شي چې اشارې یې پټې شوي وي د څه شي له امله so das schlecht zu erkennen ist wenn der Zug abbiegen will ځکه په ده باندې بار هم زیات ده که چېرته راسته خوا یا چپ لاسته تاویږي په دې وخت کې اشاره وهلې وي ته هغه اشاره ونه شي لیدلی خو دا دواړه ځوابونه سم دي بلې پوښتنې ته ځو د څلورو نمرو ده لومړی به راچانځور به وګورو بایسکل ده له هغې خوا نه هم موټر را روان ده دلته بل موټر ده ګڼه ګوڼه هم ده یو څه پلي کسان شته دي بل موټر هم دلته ولاړ ده womit müssen Sie in dieser Situation rechnen په دغه حالت کې څه کېدای شي وشي یا د څه شي تمه کېږي Der Radfahrer steigt ab بایسکل چلوونکی وکښته کېږي mich vorbeizulassen ما ته لار راکوي چې زه لاړ شم mit Gegenverkehr په موټر چلونې کې له هېڅ چا دا تمه توقع مه کوه چې هغه د ښه کار کوي او ما ته به لاره راکوي نه دا د ټرافیک قانون هم همدا ده چې نه به له چا سمه تمه کوي او نه به هم دا وایي چې دی ما حق دی زه باید دغه کار وکړم یا په دغه ځای کې لاړ شم ته به خپل احتیاط کوي mit Gegenverkehr په روان لاس باندې موټر Der Radfahrer schert nach links aus دا بایسکل چلوونکی چې چپ لاس ته دلته راوړي د دغه موټر نه به مخکې کېږي یا به تېرېږي خو Radfahrer نه کښته کېږي بله پوښتنه د ویډیوي پوښتنه د څلورو نمرو د ویډیو به وګورو په ویډیو کې تقریبا 10 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده 3 کرښې دي هندارو کې هم ګورو دغلته دا د بایسکل پټه ده دا سره پټه چې کله ویلې دا د بایسکل پټه ده دې بایسکل چلوونکي ته هم پام ده دا په تېرېدو ده او دلته دوه نورې پټې هم دي یو خو زیبرا شترایفن دی د پلي کسانو دپاره او بله دا د بایسکل دپاره ده راځو پوښتنې ته کولی شو ویډیوي پوښتنې 5 ځله پورې وګورئ مخکې له دې چې تاسو د پوښتنو ځوابونو برخې ته ځئ اوس زه د ځوابونو برخې ته راغلم بېرته نشم کولی لاړ شم Warum müssen Sie jetzt anhalten ولې باید اوس تاسو ودرېږئ wegen des LKWs د دغې لوی موټر له امله wegen der Fußgänger د پلي کسانو له امله wegen der Radfahrerin
د دې بایسکل چلوونکي له امله زه به د دې له امله ودرېږم ځکه دا تېرېږي زه به دلته ورته ودرېږم چې هغه لاړ شي. اتمه پوښتنه ده بیا هم ویډیوي پوښتنه. راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې 50 کیلومتره په ساعت کې د موټر مزل ده. دلته به وګورو چې دا موټر څه کوي، کومه خواته ځي. زه به دې موټر ته هم ګورم. دا موټر نور هم په رانږدې کېدو ده او دلته دا موټر هم په شا را روان دی. زه به څه کوم په دې حالت کې؟ دلته به څلور ځلې نور هم دا ویډیو کتلی شئ. Wie verhalten Sie sich richtig څنګه سم چلند کوي؟ Ich bleibe zunächst auf meinen Fahrstreifen. په لومړیو کې خو زه خپل لاس باندې یا کوم سړک باندې چې یم همدلته پاتې کېږم. Ich bremse weiter ab. زه بریک نیسم ځکه مخکې نور نشم تللی. موټر لاره بنده کړې. Ich lenke jetzt nach links. چپ لاس ته وړم دغه سړک ته یا دې کرښې ته وړم. دلته نه شي اوښتی ځکه به مو ولیدل چې موټر را روان ده. اوس نه ښکاري. دا دواړه ځوابونه سم دي. Nahme Pochtene de Zalurennummer oder welche Fahrzeuge dürfen mit besonders großem Seitenabstand überholt werden? Besonders großem Seitenabstand ځانګړې د اړخ ډېره فاصله یا غټه فاصله یا غټ واټن. کوم هغه وسیلې دي یا نقلیه وسیلې دي یا د ټرافیک شاملې دي چې هغې نه کله تاسو مخکې کېږئ د اړخ زیاته فاصله مو باید په پام کې نیولې وي. Straßenbahn، ټرینونه یا ټرمونه، موټرګیډه، موټرسایکلونه، فاغیډه، بایسکلونه. Straßenbahn ولې نه ده؟ ځکه هغه په خپل سړک باندې روان ده، هغه نه خوځېږي. که موټر ونه خوځېږي موټر ورته نږدې نیسي او نه هغه تا ته نه رانږدې کېږي. ولې موټرسایکل او بایسکل چې ده دا نو خوځنده ده، خوځېږي یا به تا ته رانږدې کېږي یا به ته ورته نږدې کېږي. دلته باید تاسو ځانګړې پاملرنه وکړئ چې د اړخ فاصله مو زیاته وي ورسره. لسمه پوښتنه د څلورو نورو بیا هم ویډیویي پوښتنه ده. دلته په پروني لایف کې هم پوښتنه وشوه چې Reißverschlussverfahren څه ته وایي. Reißverschlussverfahren دې ته وایي چې یو موټر له دې خوا یو موټر له دې خوا سره یو ځای کېږي خو په دې سړک باندې. دلته دا ټرافیکي لوحه موږ ته وایي چې دغه کرښه دغه سړک یا دغه پټه په خلاصېدو باندې ده. د دې سړک به موټر به په 200 متره کې راننوځي دې لاین سره یا دې خط سره به یو ځای کېږي. راځو پوښتنو ته. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? په دغه حالت کې به څنګه تاسو سم چلند کوئ؟ Ich wechsle in etwa 200 Meter auf den rechten Fahrstreifen. پر روانو 200 مترو کې زه خپله کرښه بدلوم او دلته راوړم راسته لاسته. Ich wechsle jetzt auf dem rechten Fahrstreifen. زه دا اوس ورته دې سړک ته راوړم. Ich darf die auf dem rechten Fahrbahnstreifen fahrende Fahrzeuge überholen. زه کولی شم لږ سرعت ډېر کړم له دغه موټرونو نه مخکې شم. که چېرته 50 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته وي هو ته کولی شئ چې سرعت دې ډېر کړئ او ترې نه مخکې شئ. دلته Reißverschlussverfahren پلی کېږي. دلته به نه ډارېږئ. ما ته وویل شو چې ولې ښه زه اوس نشم کولی دلته راننوځم. ته ځکه د دې لپاره چې ستا شاته ټرافیک جوړ نه شي. کله چې ته اشاره وهې ته به سرعت راټیټوې چې دلته سم ځای را پیدا کړې او پکې ننوځې. خو ته دلته لا هم 200 متره فاصله لرې. ته کولی شې مخکې لاړ شې، اشاره دې ووهې او هر موټر چې تا ویني ستا اشاره ویني هغه تا ته لاره درکوي. له دې به نه ډارېږي چې هغه ما ته لاره نه راکوي. نه، هغه به تا ته لاره درکوي، ته به ننوځې. همدې لپاره دلته Reißverschlussverfahren ده چې یو موټر له دې خوا یو موټر به هم له دې خوا نه ورځي. In etwa 200 Meter. Ich darf auf dem rechten ersetzen. یولسمه پوښتنه د څلورو نمرو ده. Bei stockendem Verkehr ولا Trafik ته وایي. Müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. کله که ترافیک ولاړ وي یا هم ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي کوم ځایونه یا د کومو ځایونو کومو سړکونو مخې باید خلاصې پاتې شي. یعنې هلته موټر ونه درول شي د ټرافیک له امله. Welche sind die؟ کوم ځایونه دي؟ Kreuzung، Grundstück، Einfahrten، Bahnübergänge. Bahnübergänge هغه د ریل په پټلۍ باندې یا د ریل د پټلۍ ځای څه ده. دویم څلور لارې دي. دلته Grundstück Einfahren د حویلۍ او یا هم د کروندو مخې ته یا د هغې ځای نه چې کوم سړکونه راوځي هغه دي. نه، څلور لارې به نه بندوئ او Bahnübergang د ریل پټلۍ کوم ځایونه چې د ریل د پټلۍ لپاره چې کوم ځایونه دي هغه به تاسو نه بندوئ. دولسمه پوښتنه ده د دریو نمرو. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? څه به کوئ کله چې تاسو پوهېږئ نور زما موټر
مسؤونه نه ده، یعنی جوړ نه ده، موټر په سړک باندې هم نشي ګرځېدلی. څه به کوي؟ Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren, کله مې چې موټر جوړ کړ بیا مخکې ځم. Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen. څومره زر چې کېږي موټر به د ټرافیک نه راوباسي، د سړک نه به راوباسي. Bis zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren. هغه ځای پورې لاړ شه کوم ځای کې چې ته ستا هغه کومه قراردادي مستریخانه ده، هلته ته موټر بیایې یا ورکشاپ ده، هلته موټر بیایې جوړوې. نه، کله چې په ټرافیک کې تا موټر خرابېږي څومره زر چې کېږي له ټرافیک نه به یې راباسې او لنډ کوم ورکشاپ څه ده چې هلته به ته بیایې چې موټر دې جوړ کړي درته. دې ته به نه پته کېږي چې نه زه 15 کیلومتره یا 10 کیلومتره نور ځم، هلته ما خپل قراردادي ورکشاپ ده، هلته به زه جوړوم. دیارلسمه پوښتنه د څلورو نمرو ده. Womit müssen Sie bei derartigen Querungshilfe rechnen? Querungshilfe دغه جزیرګه کې ته وایي کله چې له دې خوا نه یا له دې خوا نه یو څوک تېرېږي، دلته یو دفعه تم کېږي بیا مخکې راځي. ځکه دلته د موټرونو لپاره لومړیتوب ده، د پلي کسانو یا د بایسکلونو دپاره یا هر هغه څوک چې په سړک باندې له دې خوا اخوا هغې خوا نه دې خوا راځي هغوی دپاره لومړیتوب نه ده. نو که وایي چېرته تاسو دلته رارسېږئ د څه شي تمه کېږي؟ Fußgänger nehmen an, dass sie Vorrang vor dem Verkehr haben. دغه پلي کسان دا فکر کوي یا بایسکل یا هر څه چې وي دلته مونږ لومړیتوب لرو، یعنی برعکس د دې چې دلته خو ټرافیک یا هغه موټرونه یا هر څوک چې په دغه سړک تېرېږي راتېرېږي هغه لومړیتوب لري. وایي پلي کسان داسې فکر کوي چې نه زه لومړیتوب لرم، دلته ما حق ده، زه ځم. دا تمه کېږي ځکه دوی اکثر وخت بې احتیاطي هم کوي، همداسې تېرېږي. Fußgänger beachten stets den Vorgang von Fahrzeugen. و پلي کسان دا فکر کوي چې موټرونه لومړیتوب لري، نو دې لپاره به دلته راځي ودرېږي به. زه همیشه وایم چې په ټرافیک کې په موټر چلونه کې به له بل چا نه د احتیاط تمه نه کوئ، دا به تاسو هستئ چې احتیاط به کوئ. Radfahrer überqueren die Straße ohne den Verkehr zu beachten. دغه بایسکل چلوونکي وایي کېدای شي چې پرته له دې موټرونو ته فکر وکړي په سړک به راوړي. څوارلسمه پوښتنه ده د څلورو نمرو. Was gilt hier؟ یعنې دغلته څه شی لومړیتوب لري او کوم کارونه کېدای شي وشي. که چیرې څراغ هم و، ټرافیکي لوحه هم و او ټرافیک پولیس دلته و، ټرافیک پولیس په ټولو باندې لومړیتوب لري، د ده اشاره له ټولو نه مهمه ده. Abbiegen ist nicht zulässig، وایي نشي کولی دلته تاو شئ. که چیرې د پولیس ټرافیک ولاړ وي مخ او شا یې کوم طرف ته وه د هغوی دپاره څراغ سور ده، یعنې هغوی نشي تللی. که چیرې لاسونه یې تا خواته و اوس له هغې خوا نه هم موټر راتلی شي، له دې خوا نه هم موټر ورتللی شي، یعنې تاسو ته څراغ شین ده. Abbiegen ist nicht zulässig، و تاوېدل دې خوا یا دې خوا ته اجازه نشته. نه، کله چې زه اوس دلته کولی شم مخامخ لاړ شم نو هم زه کولی شم چپ لاس دلته وګرځم او کولی شم راسته لاس وګرځم. Vor dem Einfahren in die Kreuzung muss auf weitere Zeichen des Polizeibeamten gewartet werden. مخکې له دې چې زه دغه څلور لارې ته ننوځم دلته راځم یو دفعه ودرېږم، بلې اشارې ته به د ټرافیک پولیس په تمه کېږم بیا به زه ځم. نه، کله چې دا رقم ولاړو ته کولی شي چې لاړ شي، دا معنی چې تا ته څراغ شین ده. پنځلسمه پوښتنه ده. Welches Verhalten ist hier richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ یو انځور ده، که د انځور ته تاسو ښه متوجه شئ په ټولو شیانو باندې پوهېږئ. دا چې د هر هغه موټر راسته له سړک څه خالي و یا تش و دلته راسته په چپ د لومړیتوب قانون پلي کېږي. اوس که انځور ته وګورو په انځور کې زما راسته له سړک باندې موټر ده، زما لاسته راست بلاک یا بند ده، زه نشم کولی لاړ شم. د دې زیړ موټر راسته لاسته آسماني رنګه موټر LKW ده، دا هم نشي کولی شي لاړ شي. او که چیرې دلته غواړي لاړ شي هېڅ مشکل نشته ده، کولی شي ووځي. ولې له دلته نشي کولی شي لاړ شي ځکه چې دی پې باندې لومړیتوب لري او د ده راسته لاس چې دغه سړک ده دا سړک تش ده، دا کولی شي لاړ شي. لومړی به دا ځي بیا ورپسې دا ځي بیا به زه ورځم. کومه کړنه دلته سمه ده؟ Ich darf vor dem gelben PKW fahren. له دغې زیړ موټر نه مخکې زه کولی شم لاړ شم. نه، ich muss den blauen LKW durchfahren lassen. دا به زه پرېږدم چې لاړ شي. Ich muss den gelben PKW durchfahren lassen. دا زیړ موټر به هم پرېږدم چې لاړ شي. شپاړسمه پوښتنه ده د پنځو نمرې مفت اخیستلی شئ. لکه مخکینۍ پوښتنه کې دلته هم انځور ته به ګورو. هېڅ ټرافیکي لوحه نشته ده.
10 کیلومتر په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. هیڅ کومه بله کرښه هم نشته، نښه نښاني نشته چې څوک لومړیتوب لري څوک نه لري. دلته بیا هم د راسته په چپ قانون عملي کېږي، د لومړیتوب قانون پلي کېږي. دا معنی چې زما راسته لاسته بایسکل دی په ما باندې لومړیتوب لري، دی کولی شي لاړ شي که چېرته دلته بل موټر وای د ده راسته لاس هم بند وای، نو دی به ودرېدو تر څو پورې چې دی تللی وای. Ich warne den Radfahrer durch Hupen، زه په ده باندې بایسکل ده پې باندې هرن کومه. Ich fahre vor dem Radfahrer، له ده نه مخکې زه ځم، اول خو پې هرن کوم چې ودرېږه زه به ځم. Ich warte bis der Radfahrer abgebogen ist، تر هغه پورې ودرېږم چې دا لاړ شي. دلته نه هرن چلېږي نه بله اشاره چلېږي نه موټر چلېږي، لومړیتوب د بایسکل ده، بایسکل به ځي بیا به ورپسې ته ورځې. یا 18مه پوښتنه ده د دوو نمرو. دغه ترافیکي لوحه د څه شي معنا راکوي یا څه شی موږ ته وایي؟ که چېرته ترافیکي لوحو کې هم ستونزه لرئ، د ترافیکي لوحو برخه کې تقریبا 10 ویډیوګانې دي، ټولې ترافیکي لوحې هلته تشریح شوي، کولی شئ وګورئ. Welche Gefahren können sich durch Nichtbeachten dieses Verkehrszeichen ergeben؟ کوم خطرونه کېدای شي پیښ شي که کله یو ماشومان دغې ترافیکي لوحې ته پام نه کوي او احتیاط نه کوي خپل سرعت، یعنې کله چې دغه ترافیکي لوحه ویني ستا ذهن کې باید وګرځي چې هو راره مخې ته مې څه دي او څه رقم موټرواني وکړم، سرعت مې راټیټ کړم، تیز یې کړم، چېش ته مې پام وي باید. یعنې که ته چېرته دا ترافیکي لوحه په پام کې ونه نیسي او موټر وچلوي، کوم خطرونه کېدای شي پیښ شي؟ دا خطرونه پیښېدای شي چې Das Fahrzeug konnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden. کېدای شي چې موټر که ډېر تیز وي خپل لاس نه واوړي، وښویېږي، د را روان لاس سړک ته یا بل موټر ته هم ورسوي. Die Ladung konnte beschädigt werden، که په موټر کې بار وي کېدای شي هغه بار خراب سي، مات سي. Das Fahrzeug konnte eine Achse oder Federbruch erleiden، خپله موټر کېدای شي څه پکې مات سي یا هم ویلې یا عکسونه هر شی چې وي کېدای شي هغه مات سي. دلته درې واړه ځوابونه سم دي. 18مه پوښتنه ده. 18مه پوښتنه بیا هم ترافیکي لوحه ده. Was gilt bei dieses Verkehrszeichen؟ کله چې دغه ترافیکي لوحه ویني نو څه شی مدار د اعتبار دی، څه شی کېدای شي وسي. Ich muss mit an und abfahren der Taxi rechnen، دا چې دلته ټکسیانې راځي او ځي د دې تمه کېږي. Ich darf parken، زه کولی شم دلته موټر پارک کړم. Ich darf halten، زه کولی شم دلته د لنډ وخت لپاره ودرېږم. کولی شم پارک کړم ودرېږم؟ نه، دلته absolute verbot ده، د هېڅ شي اجازه نشته او دا تمه کېږي چې ټکسیانې به ځي او راځي دلته. 19مه پوښتنه ده د دوو نمرو. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دغه ترافیکي لوحه د څه شي معنا ورکوي؟ دا ترافیکي لوحه Umleitung درېیم Umleitung، دا معنا چې Umleitung بدیل ته وایي، یوه بله لاره ستا د هدف ځای ته چېرته چې ته ځې نو بله لاره وي. اکثر ځایونه کې داسې وي چې اوټوبانونه یا بند وي یا هم ډېر پکې ترافیک وي، بیا نویګیشن یوه بله لاره درته ښیي یا دغه لوحه ته خپله لیدی شي چې اوهو دغه بدیله لار زه نیولی شم او خپل هدف ته پرې رسېدی شم. Auf einen nummerierten Tiefgarage، داسې شمېره لرونکې ګراجونه، هغه ټیټ ځایونه یا د کورونو لاندې چې کوم ځایونه د موټرونو دپاره وي، د هغې لارښوونه کوي ماته. Auf die U-Bahn-Linie 3، د U-Bahn نمبر 3 لارښوونه راته کوي. نه، ماته دا ښیي چې دا auf eine nummerierte Umleitung، درېیم نمبر یا شمېره لرونکې بدیله لاره زما د هدف لپاره. شلمه پوښتنه د دریو نمرو ده. In welcher Situation sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern؟ په کومو حالتونو او ځایونو کې باید تاسو د موټر ماشین ګل کړئ د دې لپاره چې تاسو هم تیل سپما کړي وي او هم مو چاپېریال ته ګټه رسولې وي. Wenn ich am ein Stoppschild anhalte، Stoppschild اکثره سرکونو کې چې د بل سرک سره یو ځای کېږي ترافیکي لوحه لګېدلې وي چې هلته 3 ثانیو پورې تاسو موټر ودروئ بیا ورځئ، هلته به زه ګل کوم؟ نه. Wenn ich an einem beschränkten Bahnübergang warten müssen،
وایي کله چې زه په هغه ځای کې د ریل پټلۍ وي، د ریل پټلۍ مخه کې یوه لکړه کښته کېږي، لاره بندوي، اکثرا په کلیو کې وي، نو دلته 5 نه نیولې ان تا 10 دقیقو پورې هم موټر منتظر پاتې کېږي. هلته به تاسو بیا موټر وګل کوئ. Wenn ich im Stau absehbar länger warten muss، که چېرته زه په ټرافیک کې یا ګڼه ګوڼه کې یا شټاو کې پاتې کېږم او زه پوهېږم چې اوس دلته موټر د ډېر وخت لپاره ودرېږي، هلته نو بیا ته کولی شې چې موټر دې ګول کړي. Ja, diese Frage ist richtig. بلې پوښتنې ته ځو چې د کلاسې B برخه وه، دا خو مخکې 20 پوښتنې د اساساتو وې او دا 10 پوښتنې نورې د کلاسې B دي. د دریو نمرو ده. Wie können Sie ausreichend Sicht durch die Frontscheibe erhalten؟ څنګه کولی شئ ډېر ښه لید د شیشې نه تاسو یا مخکینۍ شیشې نه تاسو ولرئ؟ Bei innen beschlagener Scheibe Lüftung ausschalten und Fenster geschlossen halten. دننه موټر کې تاسو چې هر شی چالان کړی وي، که هغه بخاري وي، که هغه د یخ لپاره وي یا د هوا لپاره وي، هغه به ګل کوئ؟ بیا نه. کله چې بیرون هوا یخه وي او تاسې دننه سواري هم ولرئ یا تا سره نور کسان هم وي، بخاري هم ګل کوي، د دې تنفس د دې باعث کېږي چې شیشه دې تف ووهي او بیرون تاسو سم ځای ونه شئ لیدلی. Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten. Bei Schneematsch لکه دا اوس واوره وریږي، کله چې واوره وریږي نو د خټو سره د هر هغه څه چې په سړک باندې وي دا واوره یو ځای کېږي او یو رقم خټه یا خړه را جوړوي چې دا کله موټر ته راوځي نو د شیشې خرابوي، سم لید نشئ کوی. وایي کله چې داسې یو حالت وي مخکې له هغې نه چې تاسو د موټر شیشه چټله سي نو تاسو به څه کوئ؟ برفپاکونه به چالانوئ، وایپرونه به چالانوئ. Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten. و کله چې تاسو په غبار یا منیار کې هستئ څراغونه یا شایبنویشه نه چراغونه نه شایبنویشه وایپرونه یا شپاکونه به چالانوي وخت په وخت باندې. دویمه پوښتنه دلته د 4 نمرو ده. ویډیویي پوښتنه ده. اوټوبان د 80 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. هندارو کې به ګورو چې څه را روان دي موږ پسې. ګورو چې دې موټر 4 څراغونه چالان کوي. خبردار یا پاملرنه کوي چې مخکې ټرافیک ده، ګڼه ګوڼه ده. دلته دا موټر هم په تیزۍ باندې راغی او موټر سایکل هم ورک شو. پوښتنې ته ځو. Womit müssen Sie jetzt rechnen؟ څه شي تمه دلته کېږي؟ Der blaue PKW schert vor mir ein. دغه زیړ اسماني رنګ موټر وایي زما مخې ته دلته راتاویږي یا راځي؟ نه راځي. ولې؟ ځکه چې دلته موټر سایکل موږ ولیده چې ورک شو. دلته موټر سایکل ده. Das Motorrad fährt zwischen den Fahrzeugreihen durch. دا چې موټر سایکل همداسې کوشش کوي د دې موټرونو منځ کې تیر سي. خو Der Fahrer des gelben LKWs sieht das Stauende zu spät. دا چې د دغه موټروان کېدای شي چې دغه ټرافیک یا دا شټاو ډېر وروسته وویني. خو دا تمه هم کېدای شي. بله پوښتنه د 4 نمرو ده. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen؟ Disco-Unfälle یا د ډیسکو ټکرونه د موټر لګېدنه. وایي څه علتونه دي د دغه ټکر لپاره چې ځوان موټروانان دغه ټکرونه کوي؟ په بل رقم یې ووایم و علت د هغه ټکرونو د ځوانو موټروانانو ټکرونه څه شی ده چې د دوی دا ټکر د ډیسکو اونفیله په نوم باندې یادېږي. Die Fahrer merken nicht, dass sie übermüdet sind. یعنې نوی موټروان یا ځوان موټروان دغه توانایي نه لري یا دونه نه پوهېږي چې زه څه وخت خپل موټر نور ودرومه، چې زه ستړی سوی یم، زه نور د موټروانۍ جوګه نه یم، یا ما بدن نور دا توانایي نه لري چې زه د موټر وچلوم. هر رقم سي هغه موټر چلوي. دلته وایي چې ډېر ستړی سوی وي، موټر نه دروي، نور د دې توان نه لري چې موټر وګرځوي، خو بیا هم کوشش کوي چې موټر وګرځوي. کاپلیکر شد، ځان درد کوي یا ستړی سوی. دلته 3 واړه د ستړیا او د فزیکي او منټل یا رواني حالت پورې تړلی حالت وایي چې دوی دغه نه درک کوي چې زه نور موټر نشم چلولی. ستړی مې وي، خوب هم ورته ورځي، بیا هم موټر چلوي، ځکه دې ته ډیسکو اونفیل. بلې پوښتنې ته راځو. بیا هم ویډیویي پوښتنه ده.
اوټوبان د 130 کیلومتره 130 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته وه. زه 120 روان یم، له دې غواړم مخکې سم، ماپسې هم بل موټر را روان ده. سرعت 130 شو، دې موټر ته به هم ګورو دې ته 130 کې د خپل سرعت زیات کړ، دی نور هم تیز شو او دا هم را روان ده. Die پوښتنې ته wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig؟ څنګه چل به کوئ په دغه حالت کې، یعنې څنګه سم چلند به کوئ. Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein. دغه کار ونه کړه. کله چې یو موټر له تا مخکې کېږي ته یې پرېږده چې هغه مخکې شي، ته به سرعت نه ورکوې، خو دلته د سرعت ورکړه. اوس 130 کیلومتر په ساعت کې دلته د موټر مزل اجازه ده، دی ډېر روان دی، زه 130 روان یم. اوس به کوو څه؟ زه به له خپل یا مخکې کېدونو به تېرېږم، نه به مخکې کېږم نور. Ich setze den Überholvorgang mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort. همدا 130 کیلومتر په ساعت کې یم، همداسې به نور هم مخکې ځم. نه، ځکه ته 130 دا 140 روان دی، شاته بل موټر هم در سر په سره روان ده، ته نسې کولی مخکې لاړ شې. Ich beschleunige und setze den Überholvorgang fort. دلته همداسې مخکې ځم، سرعت ورکوم او مخکې ځم. نه، په دې دوه ich setze den Überholvorgang mit gleicher Geschwindigkeit weiter. په همدغه سرعت سره مخکې ځم، دلته وایي چې سرعت ورکوم. نه، دا دواړه ناسم دي، یوازې دا ځواب سم. پنځمه پوښتنه ده د 3 نمرو Sie fahren auf einer Straße mit mehreren markierten Fahrstreifen für eine Richtung. Wann ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden؟ مخکې ما هغه پوښتنه وکتله چې دوه کرښې د په یو سړک کې وي، خو د یو خوا دپاره یوه په خلاصېدو باندې وه او له یوې نه به بلې ته راوختل. دلته وایي تاسې په داسې یو سړک باندې روان یاستئ چې څو کرښې لري د یو خوا دپاره، خو یو سړک یې په خلاصېدو باندې ده. Wann ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden؟ و څه وخت کې Reißverschlussverfahren کار ورکوي یا دا قانون پلی کېږي. Wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar ist، کله چې یوه کرښه یا یو سړک کې نور د هر څه له وجې نه کېږي، که هغه که د کارونو له امله وي یا هم د نور خرابۍ له وجې نه وي چې ته نشې کولی په هغه سړک لاړ شې، هغه وخت کې به ته راسته خوا اوړې یا به چپ خوا، او هغه اوښتلو ته Reißverschlussverfahren وي. دا معنی چې یو موټر راسته خوا نه یو به چپ خوا نه ځي. Wenn eine Fahrstreifen endet، کله چې یوه کرښه په خلاصېدو باندې وي. Wenn ein Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet. Einfädelungsstreifen هغه سړک ته وایي چې تاسو له فرعي سړک نه اوټوبان ته ننوځئ او یا هم عمومي سړک ته ننوځئ. دلته تاسو ته په اوټوبان کې څوک لاره نه درکوي. Einfädelungsstreifen هغه ته وایي چې ته به منډه ورکوې خپل موټر ته، مخکې له دې چې بل موټر راورسېږي په اوټوبان باندې وي، تا لاره بندوي، ته باید ننوځې. هلته تا ته اوټوبان کې څوک لاره نه درکوي، هغه د اوټوبان ته د ننوتو لاره په هغه موټرونو باندې تاسو حق نه کېږي چې هغه په اوټوبان روان وي. دلته صحیح ده، دلته تا حق جوړېږي او دا به تا ته لاره، کله چې تا حق جوړېږي دې ته Reißverschlussverfahren وایي. که چېرې Reißverschlussverfahren باره کې نورې پوښتنې لرئ او تر اوسه پورې په باندې سم نه یو پوه سوي، نو کولی شم په راروانو ویډیو کې بیا همدې برخه باندې کار وکړو او صحیح تشریح. شپږمه پوښتنه د 2 نمرو ده Sie kommen um 10:40 Uhr in einem Bereich an, in dem mit Parkscheibe 2 Stunden lang geparkt werden darf. Welche Uhrzeiten müssen Sie auf der Parkscheibe einstellen؟ تاسو یو داسې ځای ته راځئ چې هغه شنه پارکشایبه شنه ساعتونه غوندې دي چې هغه تاسو خپله عیارولی شئ څه وخت تاسو یو چېرته رسېدلي یاستئ، خو دلته وایي چې داسې یو ځای ته تاسې ځئ، تاسو به دغه پارکشایبه لګوئ، خو د 2 ساعتونو لپاره تاسو اجازه لرئ موټر دلته پارک کړئ. تاسو را رسېدلي یاستئ 10 بجې او 40 دقیقې، دلته به تاسو را روان ساعت پوره لګوئ، یعنې را روان ساعت د 10 بجو څو ده؟ 11 بجې، ته به دا لګوئ. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. Warme پوښتنه د 4 نمرو Ein PKW ist mit 2 Front Airbags ausgerüstet. یو PKW دغه موټرونه چې نورمال خلکې لري دې ته PKW وایي مخکې 2 دانې ایربګونه لري. Auf welche Sitzen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden؟ په کومو سیټونو کې باید مسافر خپل کمربند وتړي؟ ایربګ د کمربند سره یا د مسؤلیت کمربند سره هیڅ تړاو نه لري. ایربګ بیل شی ده، کمربند بیل شی ده. کمربند په هر حالت کې باید وتړل شي. دلته وایي No auf den Vordersitzen
یوازې مخکینی کسان یا مخکې سیټ کې څو کسان کینی هغه باید کمربند وتړي. nicht auf den Vordersitz مخکې څوک ناست هغه د کمربند نه تړي ځکه چې ایرباګ لګېدلی دلته نه. ټول کسان چې په موټر کې ناست وي هغوی باید کمربند وتړي. اتمه پوښتنه ده د 3 نمبر was kann während der Fahrt dazu führen dass Sie Warnsignale überhören. Warnsignale هر هغه غږ چې تاسو ته خبر درکوي لکه د پولیسو د موټر د امبولانس یا هم په تونل کې تاسو باندې غږ کیږي یا د پولیسو د موټر نه په تاسو باندې غږ کیږي تاسو یې نه اورئ. څه شی کوم شیان دي چې د دې علت کیږي تاسو د دغه غږ وانه اورئ. das Hören von lauter Musik کله چې په موټر کې ډېر جګ موزیک چالان وي. das Fahren mit geringeren Motor geringere Motor 3 ساله کله چې موټر د ماشین غږ ټیټ وي یعنې ریز ورته ډېر نه ورکوي هغه وخت کې نه چې کله لږ وي خو زه ښه غږ اورېدی شم. eine Ablenkung durch Telefonieren کله چې زه په موبایل کې خبرې کوم هغه وخت کې هم زما فکر خرابېږي او زه د بیرون غږ نه اورم. یا نهمه پوښتنه ده د 3 نمبر wozu neigt ein PKW mit Hinterantrieb wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt. Kurve ګولایانو ته وایي پیچومي ته وایي. Hinterantrieb هغه موټرونه چې د شا په ټایرونو کې حرکت لري. بعضې موټرونه دي چې مخکې حرکت وي بعضې موټرونه دي چې د شا ټایرونه یې حرکت لري. نو وایي که یو موټر د شا ټایرونه حرکت ولري او تاسو په ګولایي کې تابېږئ په ګولایي کې بیا موټر ته تاسو سرعت ورکوئ څه کېدی شي پېښ شي. Er neigt dazu hinter auszubrechen دا چې مونږ ویلي چې د موټر شا حرکت لري کېدی شي چې هغه مات شي هغه اکسل یا هر شی چې ده. Er neigt zum Untersteuern. Er neigt dazu vorne auszubrechen. دغه دواړه ناسم او دغه ځواب سم ده. لسمه پوښتنه was kann die Funktion eines Spurhalteassistenten einschränken. شپوراssistent د نوي موټرونو کې هغه سیستم ده چې موټر سره یا موټروان سره کومک کوي موټر د مستقیم سړک باندې لاړ شي او شپوراssistent هغه ته وایي چې موټر منځ سړک کې وساتلی شي. وایي څه شیان یا څه د دې سبب کېږي چې دغه شپوراssistent د سم کار ونه کوي. فعلا د Leitplanken د سړکونو دواړو خواو ته کومې هغه غټې موانع چې دي لګېدلې وي هغې ته Leitplanken وایي. Leitplanken د شپوراssistent سره هېڅ غرض نه لري یا تړاو نه لري. fehlende Fahrbahnmarkierung په سړک باندې چې کومې کرښې دي که هغه پاکې شوي وي نو شپوراssistent صحیح کار نه کوي. سنسورونه او کامرې یوازې دغه د سړک په سر باندې چې کوم خطونه دي هغه لیدلی شي. eine verschmutzte Fahrbahn که چیرې سړک چټل وي او همدا کرښې پټې شوي وي بیا هم دا شپوراssistent صحیح کار نشي کولی. خو که چېرته دغه په سړک باندې چې کومې نښې نښانې دي دا سمې ښکاره نه شي یا خرابې شوي وي یا هم پټې شوي وي په دغه دواړو حالاتو کې دا اسسټنټ صحیح کار نه کوي. څه پوښتنې تیزې تشریح شو ځینې ځایونو کې کېدی شي لا هم صحیح تاسو سر پرې باندې خلاص نه شي بیا هم کولی شئ رانه پوښتنه وکوئ. تر بیا ښې چارې.